د لښکرګاه ښارواټونه تر ډیره د روانو نامنیو له کبله خالي سوي او هر تن کوښښ کوي چې امن ځای ته ځان ورسوي. که څه هم چې افغان امنیتي مقامات وایي پر لښکرګاه ښار یې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې لوی برید ځپلی، خو عیني شاهدان وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې هم د لښکرګاه ښار په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو طالبانو د تجمع پر مرکزونو هوایي بریدونه سوي. په ورته وخت کې امنیتي مقامات هم مني چې په لښکرګاه ښار کې د جګړې فشار لا هم د ښار د 9مې او 8مې حوزې په اړوند سیمو کې دوام لري. د هلمند والي محمد ولي علیزي د لښکرګاه د امنیت په اړه خبریالانو ته ویل چې افغان قواوو د لښکرګاه د سقوط مخنیوی کړی. صحیح ده، جنگ دی، دا جنگ د طالب سره نه دی، دا د پنجابیانو سره جنگ دی، دا د ایسای جنگ دی. خلک د تشویش نه کوي. نهایي زور چې دوی درلودی په دا 2 شپه ورځ کې د لښکرګاه پر کمربندو باندې دوی کړی دی. د یو پرونه څه تر ننه پورې د دوی 170 کسه پنجابیان مردار سوي تر خاورو لاندې دي. ام به نور د رئیس جمهور ته مو ویلي دي چې هلمند به موږ د حوزې جنوبي غرب د دوی قتلګاه ګرځو. په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان جنرال سمیع سادات رسنیو ته په لیږلي یوه ویډیو بیان کې وایي چې په لښکرګاه ښار کې حضور لري او د جګړې رهبري مخ ته وړي. نوموړي د لښکرګاه ښار په څنډو کې شدیده جګړه تایید کړه، خو ویل چې ژر به په امنیتي حالت کې مثبت بدلون رامنځته سي. د یو تبلیغاتي پروپاګاندا اچولی دی، ګویا دا چې موږ د لښکرګاه په ښار کې یو، دا خبره غلط ده، درواغ ده. زه خپله د لښکرګاه په ښار کې یم، د جنگ مسؤلیت په مخه وړم. ستاسې ځواکونه په ښار کې موجود دي، ښار به حفظ کې، طالبان به مات کې. که یو طالب ښار ته راغی یو به مري، که زر رالی زر به مري. او طالبان به نه په ښار کې، نه د لښکرګاه په نواحیو کې، نه په حوزو کې، په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري. تاسې مطمئنه اوسئ. متاسفانه جګړه سته، جګړه بده جګړه ده، خو دا به موقتي حالت دا حالت تیریږي. خو له دې سره لا هم د لښکرګاه اوسیدونکي د خپل ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي او زیاتوي چې جګړې لوی زیان عامو خلکو ته رسولی. خاصتا د هلمند خلک په ډېر بد حالت کې دي، د ښار خلک په ډېر بد حالت کې دي. موږ پر دواړو لورو باندې غږ کوو چې د خدای په لیاز، د دې وطن په لیاز هېڅ سوله وکړي. تر موقفو باندې تر دې هر څه سره تیر سي. د ولس په ډېر بد حالت کې دی. او دغه جنګونو نه یوازې دا چې د خلکو د سر زیان دی، د خلکو په بازارونو کې خوراکي توکو کمښت هم دی او ډېره ګراني هم ده. خلک خو نو دغه تاسې ولیدله چې ټولې لارې بندې دي، د بشرانو، د باباجو، د مالګیرو، د ناویو، د ټولې لارې بندې دي، ټوله پر د ماجرو باندې پرې وځي. له لښکرګاه څخه راوروسته د کندهار ښار د امنیت په تړاو دلته امنیتي مقامات وایي چې د ښار په جنوبي او جنوب لویدیځو څنډو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو باندې له تېرې شپې راهیسې هوایي بریدونه زیات کړي، خو زیاتوي چې د ولسي مرژوبلي د مخنیوي په موخه د یرغلیزو عملیاتو پر ځای دوی لویه تکیه پر تصفیوي عملیاتو کوي. په کندهار ښار باندې دښمن د څو ورځو راهیسې بریدونه زیات کړي دي. هلته د خلکو له کورونو څخه د مورچل او سنګر په توګه کار اخیستی، د خلکو په کورونو یې مرمۍ ورولې دي، عام خلک یې سپر ګرځولي دي. ولې بیا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کندهار ښار کې فعال حضور لري، د دښمن د مختګ مخه یې نیولې ده او تصفیوي عملیات جریان لري. ډېر ژر به د کندهار ښار شاوخوا سیمې د دښمن له شتون څخه پاکې سي او دښمن درانه تلفات له پرون راهیسې په کندهار ښار کې ورکړي. دا مهال د کندهار او هلمند په جګړو کې لویه اندېښنه ملکي مرژوبلي او د جګړې له کبله د زرګونو ولسي خلکو د کډوالۍ مسلې ته ده چې زیاتره کډوال په نامناسبو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. عمومي باور دا دی چې که جګړه د لښکرګاه او کندهار ښارونو څخه په لنډ وخت کې ونه ایستل سي نو د یوه لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر موجود دی. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه د 5مې حوزې د ګڼو برخو د نیول کېدو ادعا کړې، خو د کندهار د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو یې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.